د یو خبره ده په یو کلی کې د سینا ټاکور په نوم یو کس اوسېدو. د چرګانو فرم و. د فرم نه به خلکو چرګان اخیستل، په دې وجه باندې چې په دې کلي کې د بل چا د چرګانو فرم نه و. د یو زوی و چې د کوم نوم بیټو و. دی په خپل کور کې اوسېدو. بچی زه لاړ شه خپل پلار له دا روټۍ وروړه، ځکه چې هغه به ډېر زیات وږی شوی وي. مورجانې ما ته مه وایه، زه څه کار هم نشم کولی. د پلارجان فارم ډېر لرې ده، تر هغې چې لاړ شم زه ډېر زیات کمزوري کېږم. نه بچی که ته نور غټ شې نو په دې څه، تا خپله خېټه کتلې ده داسې ښکاري لکه د ګیس سلینډر. مورجانې ته زما غټوالي نه ولې سوځې؟ ته ولې ما په نظر اوې؟ نظر به لګوم، ضرور به لګوم. زه ولې په دې کې خزانه ږدم که څه؟ ته ورشه خپل پلار له روټۍ وروړه شابه. بیا بیټو په غوسه کې هغه روټۍ راواخلي او دلته نه روان شي. چې کله دی خپل فارم ته ورسیږي نو د پلار ده ته ووایي بچې نن دې ډېر زیات وخت ولګولو د روټۍ په راوړلو کې. ای سینا ټاکور صاحب دا لک څوک ده او څوک ده؟ دا زما زوی ده او د ده نوم بیټو ده. ماشاءالله ډېر تکړه زوی ده ستا. ما خو چېرته مخکې نه و کتلی ده. او دا همیشه دپاره په کور کې ملاست وي، دې وجې نه خلکو په نظر باندې نه راځي. ته ولې دومره مشقت کوې؟ خپل بچی ځان سره کار باندې ولګوه چې تر څو ستا کار لږ شانتې آسان شي. انکل ته په تعویض باندې کښېنه، ته څه زما پلار ته ګنده ګنده مشورې ورکوې؟ بس که د خو صحیح خبره وکړه، اخر تعلم کار کول پکار دي. تر څو به کور کې ناست یو بس روټۍ به ماتوې او خورې به یې. روټۍ ماتول خو زما خپل حق ته. که زه روټۍ نه ماتوم نو زه به داسې صحتمن او د کلچې په شان به څنګه کېږم؟ د روټۍ ماتول څه غلطه خبره نه ده، خو ته چې په کور کې کم کټونه ماتوې د هغې څه. پلارجانه تاسو ته زما د آرام په باره کې څه فکر نشته ده، زه دلته نه ځمه. بیا بیټو دلته نه لاړ شي او زه تا ته وایم چې دی په کار باندې ولګوه، کنی دی به تا باندې بیا وروسته بوج جوړ شوی وي او ستا زندگی به حرامه کی حرامه. او یار زه چې کور ته لاړ شم نو دی پوهومه. په دې کلي کې د میټا په نوم یو کس وي کم چې خپلې ښځې نصیبې کینچي سره اوسیږي. ده هم یو ورکوټې شانتې فارم په خپل کور کې جوړ کړی وي. میټا بس تا دی ته نور څومره غټوې، شابه لاړ شه دی مارکیټ ته یو سال ته خرڅ کا. زما ښځې دومره فکر ولې کوې؟ بس اوس دی د خرڅولو وخت راغلی ده، اوس به دی بازار ته وړمه، دی به د خلکو خېټې ته ځي. میټا ای زما زړه سره زما خاونده. او وایه چمچه لګوي؟ هی میټې زه چمچې نه لګوم، زه چې تا سره کله خواږې د مینې خبرې کوم ته داسې وایي که دا ما پورې چمچې لګوي. ځه زه تا سره خبرې نه کوم. ای زما غټ پوزې ښځې خفه کېږي ولې؟ زه شابه ووایه څه خبره ده؟ میټا یو چرګ حلال کو زما په خېټه کې واچوه، ډېرې دعاګانې به درته وکړم. دا چرګ چې ښه په کړایي کې راسور کو زه یې وخورم ډېر خوند به وکړي. او ښځې دا خبره دې ښه وکړه. اوس یو چرګ حلالوم، د تورو مرچو کړایي پکې جوړه کړه. سمه ده میټې، زه به د تورو مرچو کړایي جوړه کوم، هغې نه مخکې به ځمه چې ولامبم. هلته د ماښام چې کله د بیټو پلار راشي نو خپل زوی ته ووایي بیټو بچې وګوره، اوس خو ستا پلار هډوکي هم په کمزورېدو باندې دي. ته داسې کار وکړه، زما خبره ومنه، ما سره کار روزګار کوه. اخر دا کار روزګار خو زه کوم ستا دپاره. دی څنګه پوهوې؟ دی پوهول خو دیوال سره سر وهل دي. نو ای زما ښځې زما بچې ته داسې خبرې مه کوه، ته به وګورې چې یو ورځ به دی زما ښې مټ جوړېږي. اوس خو دا پیل حال یو بوج جوړ شوی دی. مورجانې که تا ته ښکاري چې زه تا باندې بوج جوړ شوی یم، زه به نن نه پس پلار سره لاړ شم د کار کولو دپاره او د دې ګچ مټ به جوړ شم. نه بچې نن خو فارم بند شوی ده، ته سبا ما سره لاړ شه. بیا په بله ورځ باندې بیټو د خپل پلار فارم ته راشي. دلته نه چرګان په رکشه کې واچوي او د کلي په دکاندارانو باندې په خرڅولو یې کړي. خو په دلته کې میټا هم چرګان تیار شوي وي او دی هم چرګانو وړلو بندوبست کې وي چې دی ته خپله ښځه ووایي ای زما جوجو میټۍ ډېر خوږ یې، زما ډېر ښایسته میټۍ، ورشه ټول چرګان خرڅ کا او پیسې راوړه ما ته یې لاس کې کېږده. او ښځې ته فکر مه کوه، ټولې پیسې به ستا په لاس کې ږدمه. میټې زه نن ډېر زیات خوشحاله شوی یم. میټې نن تا دپاره زه بیا په تورو مرچو کې کړایي جوړه کړمه.
ها نو بیا یو چرګ وباسه د دې منځ نه. میټه تا په دې ډېر ښایسته چرګ وخورو ما خو هغې نه مخکې به زه زما لام بمبا. بیا دلته نه میټه روان شي چرګان او دکانونو ته یوسي خو چې کله دکان ته ورسیږي نه هیڅ کوم دنه چرګان نه علي. هلکه مونږ خو اوسه کې چرګان واغستلو مونږ د کلي سینا ټاکور نه چرګان آلو د هغې چرګان ښه هم دي او ډېر ارزان هم دي ستا ولانه. دا شانتي هیڅوک میټه نه هم مال وانلي او میټه ډېر په غوسه کې کور ته راشي. میټه دا چرګان دي واپس ولې راوړلو؟ او ښځې هېڅوک موږ نه مال نه علي. هر سړی دا وایي چې موږ سینه ټاکور نه مال آلو. میټې د دې مقصد چې زمونږ خوبونه ختم شولو. او ښځې ستا خوب به نه ورکېږي. زه نن ځم د سینه ټاکور مسله حل کومه. زه نن شپې د هغې چرګانو ته زهر اچوم او فارم ته اور ورچومه. میټه ولګوه اور ولګوه کم خلک چې زمونږ کاروبار کې رکاوټ جوړېږي د هغې په کور کې اور ولګوه ټول ختم کا. او جی اوس په همداسې کومه ته زر زر روټۍ راوړه ډېر زیات وږی شوی یم. موټیه د تورو برچو له کړایي ډېره ښایسته جوړه شوې وه ما ټوله وخوړله یو پوټکی مې هم پکې نه ده پرېښودې ستا دپاره. ای د غټې پوزې ښځې تا په خپله حصه باندې کار ونه شو چې زما حصه دې هم وخوړله. دا ستا معده ده که څه دي دا خو به کاڼې هم ازموي. ښه سمه ده میټه مه غوسه کېږه زه ستا دپاره یو بل چرګ رالومه په تورو برچو کې درله کړایي جوړومه هغې نه وړاندې زه ځمه چې ولامبم. بس زه اوس ورځمه د هغې فارم مسله حل کومه. بیا چې کله شپه شي میټا ځان سره اور راواخلي او د دې فارم ته ورسیږي. بیټو دلته په کټ کې ویده پاتې وي. میټا د ده فارم ته اور ولګوي او بیا دلته نه وتښتي. چې کله سحر کیږي د ده فارم ټول سوځېدلی وي. بچی تا ډېر ښه د چرګانو حفاظت وکړو. څوک راغلی دي او ستا په وړاندې چرګانو ته اور اچولی ده او تا ته پته هم نه ده لګېدلې. ته ځان ته انسان وایې ځه روک شه زما د مخې نه چې بیا هیڅکله ما ته خپله چهره ونه ښیې. بیټو چې دا خبرې واوري نو دلته نه روان شي او ډېر زیات خفه وي او ځان سره ژاړي. زه د یو کار هم نه یم زما په وړاندې چا زموږ فارم ته اور اچولی ده او ما ته پته هم نه ده لګېدلې. ما ته د ژوند کولو ضرورت نشته زه مړ کېدل غواړم. دی په جړا کې دلته ځان سره دا خبرې کوي چې یو بوډۍ ښځه دلته نه تېرېږي. بچی ته ولې ژاړې؟ بیا بیټو ټولې خبرې هغې ښځې ته وکړي. ښه دا خبره ده بچی چې هېڅکله خفه نه شي زه تاله یو مشین درکوم ته په هغې کې انډې اچوه هغې نه به چرګان راوځي. مورجانې دا څنګه ممکن ده چې داسې مشین به وي؟ بیا دا یو ښځه د یو چوړیل په شکل کې بدله شي او بیټو چې دا وویني نو ډېر زیات ویاریږي. تا ته ما نه د هېرېدو هېڅ قسمه ضرورت نشته زه د پریشانه خلکو مدد کوم. بیا چوړیل څه منتر ځان سره ووایي. انتر منتر جادو چوخ زر زر حاضر شه د انډو مشین. چوړیل چې دا منتر ووایي نو دلته یو مشین جوړ شي. بیا بیټو دغه مشین کور ته راوړي چې کور ته راورسیږي نو د ده مور ووایي راغلو د پلار نقصان والا همیشه دپاره به ویده ویده کېږي ستا د ویده کېدو د وجې نه ستا د پلار نقصان وشولو. نو اوس دې ځان سره څه راوړو؟ پلار جانه دا د چرګانو جوړولو ولا ماشین ده. ما درته ویلو که نه چې په دې لږه سختي راوړه د ډېر زیات ویده کېدو له وجې نه اوس د ده په دماغو کې هم فرق راغلو څنګه خبرې کوي. مورجانې زه حقیقت وایم دا د چرګو جوړولو ولا ماشین ده. په دې کې چې انډې واچوي نو دې نه چرګان جوړیږي. ها د انډو چولو نه دې نه چرګان جوړیږي. ښځې لاړه شه ته لږ شانتې انډې راوړه زه یې اوس ګورم. بیا د بیټو مردنه لاړه شي او بیټو ته انډې ورکړي. بیټو چې کله دا انډې په دې مشین کې په اچولو کې نو هغې نه چرګان لاندې پر وتلو شي. د بیټو مور او پلار چې دا منظر وویني نو ډېر زیات حیران شي. بیټو بچی دا مشین خو رښتیا و چرګان جوړوي تا دا مشین چېرته نه راوړو؟ مورجانې دا مشین ما ته چوړیل باجي راکړلو. زه د هغې چوړیل باجي ډېره شکریا ادا کوم. وا بچې تا خو زما سر د فخر نه اوچت کړلو. اوس مونږ ته د فارم جوړولو ضرورت هم نشته. اوس به مونږ په دې مشین کې انډې اچوو او هغه به چرګان جوړیږي او وړو به بازار کې به خرڅوو. بیا په بله ورځ باندې بیټو هم دغه چرګان په بازار کې په خرڅولو کړلو او میټا ته دا سزا میلاو شوه چې د دې چرګان چا هم نه اغوستو او میټا ته خپلې ښځې نصیبه کړې چې دا چرګان په د تورو مرچو کړایي کې جوړول او په دې خوړل.
مونږ ته په کمنټ کې ووایي چې زمونږ سټوري تاسو ته څنګه لګي مننه او زمونږ چینل سبسکرایب